په داسې حال کې چې استانبول کې د سولې په تړاو جوړېدونکې غونډه د طالبانو د نه ګډون له امله ترسره نه شوه، ورسره هم مهاله د بهرنیو ځواکونو د وتلو د خبرونو په خپرېدو له هیوادوالو سره د جګړو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوي دي. د پکتیا میرمنې او د ښځو د برخې فعالانې وایي په غیر مسؤلانه ډول د بهرنیو ځواکونو وتل به د دې لامل شي چې د تېرو 20 کلونو لاسته راوړنې زیانمنې شي. منګه خويندې دا اندېښنه لرو د امنیتي ځواکو د وتلو په هغه کې چې که چېرته امنیتي ځواکونه وځي نو افغانستان کې نور هم جګړه سختېږي او شدید کېږي. هغه د بهرنیو ځواکونو وتل د له هېواد څخه چې د افغانانو ته بالخصوصا ټولو هېوادوالو ته یې ډېرې زیاتې اندېښنې رامنځته کړي دي او لوی اندېښنې رامنځته کړي دي، ځکه بهرنیان کله یو څه وایي په خپلو خبرو کې چې افغانستان به مثلا تېر حالت ته لاړ شي، څنګه وشي او څنګه ونه شي، او دغه د دوی تګ د سولې خبرو سره نه پوهېږم کوم تړاو لري او که نه لري، دا هم د افغانانو لپاره یو لوی اندېښنه رامنځته شوې ده. پکتیا کې مدني فعالانې تېر 20 کلونه د ښځو لپاره له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي ښځو په بېلابېلو برخو کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي. ځکه چې میرمنې په 18 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لري، هغوی ډېر په جنګ کې قرباني شوي دي او ترڅنګ دوی ډېر زحمت باسلی دی. یعنی په دې د پوه شي چې افغان میرمنې د اسلامي انساني حقوقو نه تېرېدونکي نه دي، هغه 18 کلنې لاسته راوړنې چې دوی لري باید محفوظې پاتې شي. د پکتیا د ښځو چارو ریاست هم وایي چې د دغه ولایت میرمنو د سولې د نامعلومو خبرو او په غیر مسؤلانه ډول د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړي دي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس وایي د سولې د خبرو په مخکینیو پړاوونو کې ښځو ته هغسې چې لازمه وه برخه ورنکړل شوه، خو هیله لري چې د سولې په تړاو راتلونکو خبرو کې میرمنو ته زیاته برخه ورکړل شي. کومې خویندې چې د صلح سفیرانې دي هغو چې هلته کوم اشتراک کړی و هغوی ته هم مکمل هلته څه هم نه و ورکړ سوی، تنها د یو ایجنډا له رویې به دوی جلو بحث کوو، هغه څه چې د دوی په زړونو کې و هغه هلته واضح نه سول او ترڅنګ د موږ نور ورونه مو چې دي طالبان ورونو هم د خویندو له جملې یوه کومه نماینده نه لرله. نو نننۍ ورځې د غونډې هدف دا ده چې دغه خویندې چې کوم تشویش لري، کوم اندېښنې لري، دغه په راتلونکي په نورو ناستو کې او په نورو غونډو کې دا رفع سي. پکتیا کې میرمنې په داسې مهال د سولې د خبرو په اړه اندېښنې څرګندوي چې وروستیو ورځو کې د پکتیا په ګډون ډېرو نورو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او طالبانو د لویو ښارونو په امنیتي کمربندونو بریدونه ډېر کړي دي.